السلام علیکم قدرمنو څنګه یې امید دی چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې قدرمنو دا محل په دیر کې یم او د دیر داسې یو کلي ته روان یم چې د ترهګرۍ په دې عزت کې زموږ د سواد په شانتې ډېر زیات ځپلی شوی دی خو شکر دی د الله چې د پوره وخت نه چې کوم دی هلته خلک د سکون ساه اخلي نو قدرمنو دا کلی کوم ځای دی دا به تاسو ته په لاره پته ولګي د هغې ښایست په تاسو خپل په نظر باندې د ډرون په سترګه باندې هم ووینئ ټایم مو زیات نه اخلم راځئ چې ورځو قدرمنو کوم کلی چې مې تاسو ته یادو هم د هغه کلي په لور باندې روان یو خواته را سره ناست دی سلیم صاحب ډرایوینګ ته هم د دو کلي ته روان یو د هغوی نه شاته را سره ناست دی حیدر ها قدرمنو کم ځای چې موږ تاسو ته یادو هغه ځای ته راورسېدو هغه دیر میدان دی الن ساعت د دیر میدان کم ځانګړی او غټ بازار چې دی هغه ستاسو د مخې دی دې ته کومبړ بازار وایي او څونه چې هم د میدان خواوشا خلک دي خپل د روزمره کارونو لپاره چې کوم دی هم دی بازار ته راځي او خپل هغه ضروریات پوره کوي میدان کې یو دیر میدان کې د دې نور ښایستونه ستاسو مخې ته ښایو چې کله ورسو هلته کې موږ سره اوسئ زمانه شاته چې کوم چنارونه تاسو وینئ داسې ویلی کېږي چې دا د دې عمر چې کوم دی د 300 کالو نه زیات دی د دیر میدان دا ښکلې نظارې چې کوم دي تاسو د ډرون په سترګه باندې وینئ بیا راکوشئ قدرمنو اجمیر جان د کومبړ لا سره په دې ځای کې ولاړ دی او د دې ځای باره کې چې کوم حقیقت دی راځئ چې هغه د دود نه په خپله باندې واورو اجمیر جانه تاسو ما ته دې نه مخکې چې کومه واقعه ووې هغه دې کتونکو ته مو ووایه چې دې باره کې څه قسم مشهوره ده او په دې کې حقیقت څومره دی ډېره مهرباني عمران الله معراج صاحب څنګه چې تاسو تپوس وکړو د دې ځای په باره کې نو د دې خو یو تاریخ دا دی چې دا چیناران تقریبا دا د 300 کالو دي بل د دې سره دا جومات دی خواته دا تاسو لیدی شئ د دې به تاسو اوس نور تاریخ هم چې کوم هغه پاچا صاحب دلته په دې کې و د هغه شاګردان وو هغه چې کوم کتابونه په هغه ټایم کې په خپل لاس باندې لیکلي دي دا کوم غټ غټ کتابونه چې دي هغه لایبرري به تاسو دننه وګورئ چې کله هغه وفات شو نو هغه د خپل کشرانو په خوب کې ولیدو چې یاره زما د خپو ته یو ګن پروت دی دا زما نه درې کوي نو هغه چې کله 2-3 ځله داسې بار بار په خوب کې ولیدی شو نو چې کله هغه بچو د هغه قبر کولاو کو نو هغې ته یو بوت پروت و خپو ته نو هغه بوت چې په هغه ټایم کې راواغستی شو نو په هغې باندې ډېر غټ قیمت چې دی دا پنجابیان او دا خلک پسې راله پیدې ورته یې وویل چې دا موږ له راکړئ او تاسو له موږ دومره روپۍ په هغه ټایم کې اوس زما ذهن نه وتي خو ډېرې پیسې ورته وویلې به هر حال هغو بچو یې داسې کار وکړو چې هغه بوت یې راواغست او ایست یې مات کړو ویل چې دا خو موږ ته د خپل نیکه وصیت کړی دی چې دا خو ګن زما خپو ته پروت دی نو د ګن روپۍ موږ نه شو اخیستی لحاظه دا اوس د لاس لیکلی کتاب دی صحیح دی جی او د دې هم دغه تقریبا 220 کال د دې کتاب هغه وشو چې دا چاپ شوی دی د هغه زمانې دی داسې نور هم پکې د خدای دنیا کتابونه زاړه شته قدیم پخواني د دې ټولو تقریبا په دې کې چې څومره دي نو د دې عمر د 250 کالو او د 220 نه چې کم دی نو دا کم په دې کې نشته اکثري د دې چې کم دی نو دا 250 کالو او دا ټول کتابونه چې کوم دي د پاچا صاحب پراته دي دا ټول کتابونه د پاچا صاحب دي او دا د فقه حنفي سره د تعلق دی ټول کتابونه فقه حنفي کې دي په دې کې د احادیثو کتابونه دي په دې کې د احادیثو شروحات دي په دې کې د نورو مذاهبو چې کوم دي مختلف کتابونه دي
نو او ډېر اهم کتابونه دي، داسې کتابونه دي چې په دې کې اهم کتابونه سبا نایاب دي، هغه میلاویږي نه، چاپ نه. تاسو وکتل د ډرون شاټ هم وکتل، د هغې نه پس د پاچا صاحب د قسم وکته، خو زمونږ د پښتنو چې کوم ده یا د دې سیمې بدقسمتي دا ده چې زمونږ په سیمه باندې د ښادۍ او د امن او د سوکالۍ ورځې ډېرې کمې راځي. الن سات چې کوم دی ښه پوره امن دی په میدان کې. د الله پاک نه دغه یو سوال کو چې کم لږه ډېره د بد امنۍ دا بن پاتې دی زموږ په دې قطه کې چې دا ختم شي او زموږ د پښتانه رونه په د امن او د سکون ساه واخلي او د دنیا سره د پرمختګ په دې لړۍ کې چې کوم دی یو شانتي په سیالۍ کې ملګري شي. نور خبرې درته نه کوم، تاسو ولیدل چې میدان څومره ښکلی دی، دا ځای څومره ښکلی دی. صرف د دقې یوې دوا سره به د نه بیا اجازت غواړم چې الله پاک دې زموږ د ټولو پښتنو په سیمه باندې چې کوم دی امن او سوکالي راولي. د لوی الله په امان.